تاشکند وايي کابل سره مو سوداګریزې اړیکې د پراختیا په حال کې دي. سلام، وخت په خیر، ستړي مشئ. نور جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. په کابل کې د ازبکستان سفیر یادګار خواجه شاه دمانوف د افغانستان ازبکستان د سوداګریز اتصال په غونډه کې ویلي چې په اقتصاد او سوداګرۍ برخه کې له کابل سره د تاشکند اړیکې د پراختیا په حال کې دي. دغه ازبکستاني چارواکي ویلي چې تاشکند له افغانانو سره د اقتصاد، سوداګرۍ، ترانزیت، ترانسپورت، برېښنا او بشري مرستو په برخه کې لازمي همکاري کړې دي. نوموړي همدارنګه زیاته کړې چې سرپرست حکومت د امنیت د تامین په برخه کې مثبت ګامونه پورته کړي او له ګاونډیو هیوادونو سره دوستانه اړیکې ټینګې کړې دي. د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم وایي چې سرپرست حکومت باید له ازبکستان سره ګډ دایمي نندارتون ولري او دغه راز د سوداګرو د ویزو ستونزو ته هم رسیدنه وشي. له ملتیا مو نړۍ مننه، ښه وخت ولرئ.